تازه خبر نړیوال درجه بندي کې محمد نبی لومړی، مجیب دریم او راشد خان شپږم نمبر شو. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغله. چینل ته سبسکرایب او ویډیو سره لایک کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وتلې لوبغاړي محمد نبی د کرکټ نړیوال شورا ICC په درجه بندي کې لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوال شورا لخوا خپره شوې د تازه درجه بندۍ له مخې محمد نبی په آل راونډر لوبغاړو کې بین سټوکس وروسته کړ او لومړی مقام یې خپل کړ، خو راشد خان له 5م څخه 6م مقام ته ښکته شو. پر دې سربیره مجیب الرحمن په توپ اچونکي په 3م نمبر شو. په دغه لیست کې د نیوزیلانډ چټک توپ اچونکي ټرینټ بولټ له هندي لوبغاړو جسپریت بومرا څخه لومړی مقام ونیو. بومرا د نیوزیلانډ په وړاندې په 3 ورځنیو سیالیو کې 13 اورونه وکړل، خو په هیڅ کومه ویکټ اخیستلو بریالی نه شوه چې له کابل یې لومړی مقام له لاسه ورکړ. په توپ وهونکو کې د افغانستان یو لوبغاړی په لومړیو 10 لوبغاړو کې نشته دی. د دغه لیست په سر کې د هند لوبډلمشر ویرات کوهلي لومړی او بابر اعظم 3م مقام ته پورته شوی. ګران دوستانو، کې ویډیو مو خوښ شوه ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب. موږ تاسو ته هر وخت دقیق، تازه او پر وخت خبرونه شروع.